سلامونه. ډیره عبرتناکه کیسه ده، واوره تر اخره پورې. دا د یو ځوان کیسه ده. یو هلک شپې ګناه وکړه او کور ته راغی او ویده شو. هلک په هغه شپه مریض شو او شفاخانې ته یې ویوړل. خو غوږ شه ورته. هلک 3 شپې شفاخانې کې زنکدن په حالت کې پروت و. هغه به ډېرې هڅې وکړې چې کلمه ووایي، مګر هره هڅه به یې ناکامه شي. 4مه ورځ یې پلار ډېر دعاګانې وکړې او ویده شو. په خوب کې فرښتې ورته راغله او ویې ویل چې ستا زوی ګناه یې کړی دی. سړی وویل څنګه ګناه یې کړی دی؟ فرښتې ورته وویلې په کوم شپه چې ستا زوی مریض کېدو هغه زنا یې کړی و او غسل ورباندې فرض شوی و، خو ستا زوی غسل ونه کړه او همداسې ویده شو. ځکه د مرګ فرښتې جبرائیل علیه السلام ستا د زوی روح نشي قبض کولی. سړی له خوبه راجګ شو او زوی ته یې غسل ورکړل. غسل وروسته د زوی ساه ورکړه او کلمه یې ونه شو کړی چې زما ورونو، هیڅ کله داسې کار مه کوئ چې الله جل جلاله خفه کړئ. د دې دنیا لذت او خوند یو څو دقیقې دی، خو عذاب یې بیخي ډېر دی. الله جل جلاله زمونږ ټولو ګناهونه وبخښي، خو هغه بخښونکی او مهربان ذات دی. خو چې ته ورته هغې ته رجوع وکړې او هغې نه توبه وغواړې او هغې ته ووایې یا الله ما وبخښه، زه ډېر ګناهکار یم، ما ډېرې ګناهې کړي، بس دی نور نه کومه، نور به دا ګناه زه نه کومه، خو یو ځل ما وبخښه الله. او الله به درته ووایي ما بخښلی. استغفر الله. څومره زمونږ الله جل جلاله مهربان ذات دی، څومره په خپل بندگانو باندې مهرباني کوي، څومره په خپل بندگانو باندې مهربان دی او څومره توبه کوونکی الله جل جلاله خوښوي. یای زما وروره، که دغه ویډیو زما ګورې، دغه آواز زما اورې، که هر چیرته د دې دنیا اوسېږي، اوسه پورې چې هره ګناه دې کړی دی، هر بد عمل دې ترسره کړی، اوس یې هم سر وخت دی، اوس هم صحتمند دی، اوس هم خدای پاک الله جل جلاله روغ بدن یې درته درکړی، روغ صحت یې درته درکړی، روغ اندامونه یې درته درکړی، سترګې یې درته درکړی، پزه یې درته درکړی، عقل او شعور یې درته درکړی، تر څو ته د ښه او بد ترمنځ فرق وشي کړی. یې زما وروره، یې زما خوره، بس دی. راځه لاس په دعا شه او سجده وکړه او الله نه د مغفرت دعا وکړه. ژوند به دې ښکلی شي، ژوند نه به خوند واخلې، آخرت به دې ښایسته شي. مننه.